سلامونه دوستانو، زه محمود سعید یم د هندبوک جرمني له پاڼې یو ځل بیا ستاسو سره په لیکه یم. هیله ده چې جوړ و روغ به یاست. دا ځل بیا په جرمني کې د کار او پناه غوښتنې د اړوندو مسایلو په اړه تاسو ته معلومات درکوو. لومړی به د لایربایت یا سایټربایت په اړه یو څه معلومات درکړم، ځکه چې دا زموږ د دې اونۍ موضوع وه. هیله ده چې ویډیو له دوستانو سره شریکه کړئ او تر پایه زموږ سره واوسئ. د دې لنډو معلوماتو وروسته به بیا ستاسو هغه پوښتنې مو چې تېره ورځ مو مطرح کړي دي د هغو ته به ځوابونه ورکړو. بیا که وخت پاتې شو همدلته چې کومې پوښتنې تاسو اوس په کمنټونو کې لیکئ دې ته ځواب ورکوو، که نه و نو بیا خامخا د مسیج له لارې یا د دوشنبې په ورځ خپل همدلته کمنټونو کې ځوابونه ترلاسه کړئ. لومړی به د لایربایت یا سایټربایت په اړه معلومات درکړم چې په پښتو کې موږ دا د لنډمهال ګمارنې په نوم یا شرکتي کار یا شرکتي قرارداد په نوم نومولی شو. د هغه کار دی چې ځینې شرکتونه دي چې کارګر استخداموي یا مامورین استخداموي، هغوی ته منظم معاش ورکوي. بیا چې کله په نورو دفترونو یا نورو شرکتونو کې کار ته اړتیا وي یا د مامورینو کمی وي، دوی بیا د خپل مامورین هلته وخت په وخت ورلیږي او د هغو سره کار کوي، خو معاش په هغه اصلي شرکت چې د دوی سره دی هغوی ورکوي. دا ډول شرکتونه ځینې زیانونه لري، ځینې ګټې هم لري. موږ په اونۍ په جریان کې په دې اړه ډېر معلومات خپاره کړل. د هندبوک جرمني په ویب سایټ بشپړ معلومات شته دا چې دا دندې چیرته پیدا کولی شئ. ګټو نه یوه دا ده چې دا ډول دندې اسانه موندل کیږي، او بله دا ده چې د جرمني د کار د بازار سره بلدیږئ او ورسره په څنګ کې د مختلفو شرکتونو و ادارو د کار سره بلدیږئ، ځکه تاسو په وخت په بېلابېلو ځایونو کې کار کوئ. او ځینې زیانونه هم لري چې ځینې وخت مو معاشونه په وخت نه وي، کله زیاتیږي او کمیږي، او ځینې نور ستونزې لري چې ځینې خلک شکایتونه لري د هغې نه. او یو ښه والی بیا دا دی په مقابل کې چې تاسو کولی شئ د یو څه وخت نه وروسته په کوم شرکت کې چې کار کوئ مشخصه موده لري، قوانین د مخې د هغو سره د دایمي کارکوونکي په توګه کار وکړئ. کوم ځای کې که چیرې د چا خوښ شئ ممکن هغه درته وړاندیز وکړي او تاسو استخدام کړي. نو په دې اړه ځینې قوانین هم شته، د شکایتونو ادارې هم شته. که په دې اړه چیرته شکایت لرئ کولی شئ شکایت وکړئ. هغه ټول شیان لینکونه او ادرسونه پتې د هندبوک جرمني په ویب سایټ باندې موندلی شئ. اوس راځم د تاسو پوښتنو ته. ځینې مهمې پوښتنې په دې اونۍ کې مطرح شوي دي چې لومړی د جان الله شینواري ده. هغه ویلي وو چې که څوک په دریم ځل هم رد ترلاسه کړي، یعنی هدف یې دا دی چې لومړی ځل بانف رد ورکړي، دویم ځل په محکمه کې رد شي، دریم ځل که سترې محکمې ته د قضیه یا کیس ولاړ شي هغلته هم رد شي. د هغو چاره څه ده؟ او د ویلي چې بیا په آلمان کې ژوند کولی شي که نه، او ګټې او تاوانونه یې څه دي، او د ډیپورټ خطر لري که نه. نو دا بیا خبره د دې ځواب دا دی چې کله چې څوک درې ځله رد شي نو عموما باید ډیپورټ شي، ډیپورټ کېږي. خو که چیرې څوک پاتې شي ځینې دلایل به لري. ممکن هغو ځینو کسانو ته چې په هېواد کې وضع ښه نه وي لکه افغانستان کې ډولډونګ ورکړي، یا د هر سړي تر کیس پورې اړه لري. که چا مثلا دلته کار کړی وي، ژبه یې زده کړې وي یا اوس بلډونګ پیل کړی وي، ممکن هغو ته اوس بلډونګ ډولډونګ ورکړي، بیا د هغو نه وروسته 2 کلنه نور اجازه شي، د ورپسې بیا نورمال اجازه د ژوند واخلي. خو یو څو لارې شته چې تاسو د ډیپورټ مخنیوی وکړئ. موږ په تېرو ویډیوګانو کې په څو ځله ویلي دي چې یوه یې د اوس بلډونګ پیلول دي، بله یې د بیا ځلې پناه غوښتل دي، د نوي کیس سره مخ ته تلل دي، بله یې مثلا په کلیسا کې پناه غوښتل دي، یا خپله پارلمانونو یا د هټفال یا د سختو حالاتو کمیسیونونو ته خپل عرض وروړل دي. نو ځینې لارې چارې بیا هم شته، یعنی دا دریم ځل ردېدل هم د بیخي ځینې وخت کولی شي هیله شته چې سړی په جرمني کې پاتې شي. او شریف حسینزي ورور پوښتنه کړې وه چې په 2019 څلورمه میاشت کې رد جواب راغلی، 2 کاله کېږي چې وکیل نه خبر راځي چې صبر کوه. زه کار هم کومه، نو څنګه ده؟ کار د ویلي دي چې ګټه لري که نه؟ کار ګټه لري، خو یو شي ته مو پام وي چې تاسو به د مرکې په وخت یا په محکمه کې یا هر وخت چې دلته جرمني کې د مسؤلینو سره خبرې کوئ داسې به خپل ځان نه ورته ثابتوئ چې تاسو د اقتصادي دلایلو دپاره جرمني ته راغلي یا مالي ستونزې لرئ.
هغوی ته به داسې ښایئ چې یعنې د تاسو ژوند په خطر کې وو. که چیرې دوی پوه شي چې تاسو هدف یوازې دلته پیسې ګټل دي یا کار کول دي، نو ممکن هغه قبولۍ چانس مو بیا کم شي. نو ښه دا ده چې دوی ته د خپل ژوند په خطر کې وښایي تر څو پناه ترلاسه کړي. نو دې حسینزي ورور ته ویم چې دوی باید صبر وکړي، مشکل نه دی، دا ځنډېږي، مالیات هم ورکوي، کار دې هم کوي، دا د دوی خپل ځان دپاره ښه دي، ژبه دې زده کړي. خو دا باید ونه ښیي چې دا یوازې دلته د کار دپاره راغلی دی او کار کوي. او یو مهمه خبر چې په دې اړه وکړم، نورو دوستانو ته مو مخکې هم کړې وه، په نوي کال کې په 2020 کال د جنوري د لومړۍ نه هغه نوی قانون چې دی د هغو پلي کېدل پیل کېږي. د هغو په اساس هغه څوک چې دلته کار کوي، ژبه یې زده وي، هغو ته نورمال د ژوند اجازې ورکول کېږي. او ورسره خو به خبر وئ چې څوک د بهر نه راځي، هغوی لپاره هم د کار ډېر چانس شته. زه هغو ته بیا راځم، نو یو بل چا پوښتنه کړې وه، هغې ته بیا ځواب مفصل ورکوم. حسنا ثاقب خور پوښتنه کړې ده چې که څوک د افغانستان خپل شخصي مصرف په معاصرې زده کړو المان ته راشي، کولی شي دلته پناه واخلي؟ زما سپارښتنه ورته دغه ده چې که دلته څوک د زده کړې لپاره راشي، هېڅ وخت یې هڅه نه کوي چې پناه واخلي. دوی د خپلې زده کړې بشپړې کړي، دلته د کار چانس په هره برخه کې ډېر زیات دی، په خپله برخه کې د کار ځان ته پیدا کړي، ژبه دې په دې دوره کې زده کړي د نورو زده کړو سره، او د جرمني نورمال د ژوند اجازه دې واخلي. که چیرې دوی مثلا پناه واخلي، دوی به کمپ ته ځي، بیا افغانستان ته سفر نشي کولی، او د نورو ډېرو مشکلات سره مخ کېږي، او ممکن د پناه غوښتنه یې ونه منل شي. خو که چیرې په نورمال ډول د کار اجازه واخلي او دلته پاتې شي، دوی ته بیا یو ډول هغه سندونه هم ورکوي چې د EU د اروپایي ټولنې شین کارت ورته وي، هغه 4 کلن دی، هغه ورکول کېږي چې د اروپایي ټولنې بیا په ټولو هېوادونو کې کار کولی شي. په دې ډول دوی ډېر امتیاز لري. ښه ده چې په دې ډول که غواړي پاتې کېږي، په دې ډول پاتې شي. او وروسته چې هغه کومه موده پوره شوه، بیا ممکن چې دوی نورو اړونده مراحلو باندې خپله پوه شي، بیا اقدام وکړي. نو هغه څوک چې زده کړو لپاره راځي، هغو ته هېڅ وخت مناسبه نه ده چې دلته پناه واخلي. محمد نسیم پوښتلي وو چې زما سوال دا دی چې 6 کاله کېږي منتظر دویم انټرویو ته یم، خو وکیل وي چې څنګه منتظر اوسه. زه نه پوهېږم چې د دې ورور وخت ولې دومره ډېر ورته 6 کاله ډېر زیات وخت دی. دی باید په وکیل فشار واچوي، که دا وکیل کار مخ ته نه وړي، د یو بل وکیل سره مشوره وکړي یا نورو مشورتي دفترونو ته ورشي. په دومره وخت کې د ځواب باید معلوم وای. خو معمولا ډېر وخت غواړي، په ځینو کیسونو ځینو ځایونو کې وخت ډېر غواړي. دلته د ده سوال ډېر واضح هم نه و چې کوم ډول رد شوی دی، شکایت محکمې ته کړی دی که نه دی کړی خپله، او څه ډول سند اوس لري، مثلا ډولډونګ لري، بل څه لري. ډولډونګ لرونکو دپاره بیا چانس شته چې زه بیا په هغې باندې خبرې کوم. بل زاهد په نوم یو چا پوښتنه کړې ده، 3 پوښتنې کړي دي. که څوک دولتي وظیفه لري، امنیتي تهدید سره مخامخ وي، د قضیې قبلېدو چانس یې څومره دی؟ دا نو د کیس پورې اړه لري چې تا کیس څه ډول دی، هلته څنګه تشریح کوي، د خپلو خبرو ته یو د بل سره ربط څرنګه ورکوي، په خبرو کې د ضد و نقیص نه وي چې یو ځل یوه خبره وکړي، وروسته راشي بله خبره وکړي. نو دا ټول مسایل په پام کې نیول کېږي. بله پوښتنه یې دا ده چې که څوک متأهل وي، یوازې جرمني ته راشي، پناه غوښتنه وکړي، د قضیې قبلېدو امکانات ډېري که نه، که فامیل سره راشي. دا عموما د کیس پورې اړه لري چې تا څه ډول کیس وړاندې کړی، څه رقم قضیه لري. خو عموما هغه کسان چې د کورنیو سره دي، د هغو د ډیپورټ چانس کم دی، ممکن ډیپورټ نشي او دلته پاتې کېدلو یو ډول نه یو ډول اجازه ترلاسه کړي. او بل یې ویلي وو چې دریم سوال وو چې اروپایي هېوادو کې کوم هېواد ښه پناه ورکوي. دا هم د 3 وړه پوښتنې د کیس اړوند دي چې څه رقم د تا کیس دی، څه رقم قضیه ده، څه رقم تشریح کوي، څه رقم اسناد لري. ټول شیان په دې پورې اړه لري. په هر هېواد کې چې وي ممکن ډېر فرق پکې نه وي، توپیر نه وي. خو عموما جرمني او فرانسه او ډنمارک، سویډن، ناروې دا هېوادونه د اقتصادي نظره هم ښه دي او خلک ډېر ورځي. خو مثلا که نور شرقي اروپا هېوادونه وي، هغو ته بیا ډېر خلک زړه نه ښه کوي او په ځینو کې د قبولۍ چانس بیخي 0 دی. بل پوښتنه مریم لودین کړې وه چې غواړي خپل نامزاد راولي. غوسه ته ما مخکې ځوابونه ورکړل. دلته یو تاسو دپاره عمومي معلومات
ویمه چې تاسو ټول پوه شئ پرې، یو هغه کسان دي چې د خپلې کورنۍ غړي راغواړي، دوی دلته قبول وي، پخوا یې په وطن کې اولادونه یا ښځه یا مور او پلار ده پاتې وو، هغه راولي. د هغو قضیه بېله ده، د هغو نه د ژبې سند نه غوښتل کېږي. خو هغه کسان چې دلته راشي قبول شي، بیا فرضاً غواړي چې هلته د چا سره نامزاد شي تازه، او بیا غواړي چې هغه راولي. د هغوی لپاره مفاهمي چې د ژبې A1 سند ځینې غوښتل کېږي، او ځینې نور سندونه چې کولی شئ هلته د هندبوک جرمني په ویب سایټ هغه لینک واخلئ ویې ګورئ سندونو ته، او ځینو نورو مسایلو ته اړتیا ده چې په هغې کې مثلا د ژبې زده کړه ده او کار دی، شرطونه دي باید پوره کړي. خو هغه څوک چې دلته راشي او قبول شي، مثلا که 3 کلن قبول شي، په اولو 3 میاشتو کې که د خپلې کورنۍ د غړو د راوستلو غوښتنه وکړي، د هغو نه دا شرایط نه غوښتل کېږي د دې شرطونو پوره کول، مثلا د هغو نه کار هم نه غوښتل کېږي، د هغو نه زده کړې ژبې هم نه غوښتل کېږي، هغو دپاره داسې اقدام کېږي. نو ډېر کلک په غوږ کې ونیسئ، هغه څوک چې قبلېږي باید په اولو 3 میاشتو کې د خپل کورنۍ د غړو مکمل لیست ورکړي، او ووایي چې زه دغه کورنۍ غړي مې پاتې دي راغواړم. خو یو شی مو په یاد وي چې د کورنۍ په غړو کې ښځه شامله ده، واړه اولادونه شامل دي. که چیرې د چا عمر د 18 کلونو نه ټیټ وي، د هغو مور او پلار، او په سختو حالاتو کې که چیرې خویندې ورونه یې یوازې وي، مشکل سره مخ وي، نو ممکن هغه واړه چې د عمر کم وي، واده شوي نه وي، هغه مخته راوغواړي. نور ټول معلومات مو مخکې څه ځله خپاره کړي دي، په هندبوک جرمني کې شته، نورو ویډیوګانو کې هم دا معلومات شته. نبیل اتل پوښتنه کړې وه چې زه په جرمني کې 15 کاله کېږي اوسېږم، سپین کار کوم، ماته 4 کاله کېږي چې ډولډونګ راکړی، زه کوم قانون کولی شم چې دا ډولډونګ زما نه لرې کړي؟ د ډولډونګ د لرې کېدو دپاره ځینې شرطونه شته. که څوک ډولډونګ ولري، هغه په 15 قوانین دي چې د هغو په اساس دوی دلته کولی شي د جرمني د اوسېدو نورمال اجازه ترلاسه کړي. یوه یې د بشر دوستانه دلایلو د مخې ده، دوهم یې هغه څوک چې په ټولنه کې ښه ادغام شوي وي، مثلا ژبه یې زده کړي وي، کار کوي. دریم یې هغه دا د لویانو لپاره ده، دریم یې د نویو ځوانانو کم عمره کسانو لپاره ده، او څلورم یې هغه څوک چې متخصص وي، مثلا پوهنتون یې لوستی وي، دلته ماستري کړي وي، د ته ورته کسان، یا مهارت ولري په کوم مسلک کې. او پنځم یې بیا هغه د اوسبیلډونګ قانون دی چې 3 کاله اوسبیلډونګ یا 2 نه تر 3 کالو به اوسبیلډونګ کوي، بیا کله چې هغه خلاص کړي بیا 2 کلنه اجازه د کار دپاره ورکوي، د هغو نه وروسته بیا نورمال اجازه ورکوي. د ټول شرایط په د هندبوک جرمني په ویب سایټ ډېر مفصل تشریح شوي دي، تاسو کولی شئ هلته ورشئ. او دغه کس چې د ویلي چې ما 4 کاله کېږي، دی باید د خپل وکیل د لارې د قضیه تحقیق کړي چې علت یې څه دی چې دته تر اوسه ډولډونګ لري او هغه یې نه دی ورکړی، د اوسېدو نورمال اجازه نه ورکوي. په دې کې حتما به څه مشکل وي، مثلا د سن خبره به وي، یا به ممکن جرم یا د ته ورته شی که شوي وي هم دا کار بیا نه کېږي، او یا ممکن چې د پاسپورټ غوښتنه یې ترې کړې وي، او یا د ډیپورټ مخنیوی کړی وي، د همکاري نه وي کړې. نو دې ډول مسایلو کې بیا ممکن چې تاسو ته هغه ډولډونګ اجازه مو په نورمال اجازه د ژوند وانړول شي. نو که پوښتنې مو درلودې هلته ویب سایټ کې وګورئ، که حل نه شوې موږ ته په مسیج کې ولیکئ، نو زه به بیا مفصل ځوابونه درته ولیکم، یا کولی شئ دلته په کومنټونو کې ولیکئ. بله پوښتنه نورو تکي کړې وه، هغوی ویلي وو چې که د کوزدې دپاره د بل وطن نه څوک راغواړي او دی قبول شوی نه وي، دا ممکنه ده که نه؟ څوک چې قبولي ونه لري هغه څوک نشي راغوښتی، متاسفانه دا کار ناممکن دی. هغه کسان چې قبول شوي وي هغوی لپاره بیا چانسونه شته. او که چیرې همداسې دعوتنامه لیږئ، که قبول شوي کسان دي، ځینې مثلا پلار، مور، ورور یا ملګري یا بل چا ته دعوتنامه لیږي، د هغو چانس د قبلېدو ډېر کم دی. شرایط شته همدلته، کولی شئ وګورئ، پوره کول یې سخت نه دي، خو عموما د جرمني سفارت بیا هلته تصمیم نیسي چې تاسو ته ویزه درکړي که نه، خو عموما په اوس وخت کې نه ورکوي، ځکه ډېر کسان چې په دعوتنامو راغلي وو دلته پاتې شوي دي، او هغه مخکې چې کوم قرارداد و هغه اوس لغوه شوی. او بل افغان کاکړ ویلي دي چې زما پوښتنه دا ده چې 2 کاله کېږي چې کار کوم، اوس انټرویو راغلی، خو وکیل وایي که چیرې ته رانشي محکمې ته پروانه کوي.
اوه دا ممکنه ده، خو ښه ده چې موږ سپارښتنه دغه ده چې ته محکمې ته ورشي. البته محکمه کولی شي بې د دې نه چې ته ورشي، هغه د تا ټول اسناد ورسره شته، هغه قضیه ورته روښانه ده، دوی تصمیم ونیسي. خو که سړی ورشي خپله ورسره وویني د محکمې جریان، یا کوم دلایل که لري یا کوم سندونه که لري خپله وړاندې کړي، یا وویني چې وکیل د نه څنګه دفاع کوي، نو ښه ده چې سړی ورشي. بل ورور پوښتلي وو اجاز الله ناصري چې خپل کشر ورور مې په کیس کې ورکړی، څنګه کولی شم رای ولم که نه. نو که چیرې د ورور د مشکل سره مخ وي، مثلا هلته سرپرست ونه لري یا ژوند د ګواښ سره مخ وي، ممکن تا ته بیا دا چانس وي چې هغه راوغواړي، خو نور په عادي حالت کې د هغه راغوښتل مشکل دي. میرویس شیرزاد ویلي دي چې د ژبې پوره اسناد سره رد شوی یم او بل اپاینټمنټ مې اخیستی د ژبې ویزه. زه په دې سوال نه یم پوه، هیله ده چې دا پوښتنه موږ ته بیا ولیکي، لږ واضح او روښانه او تفصیل بیا به موږ ځواب ورکړو. رفیق حکیمي ویلي چې په افغانستان کې پوهنتون وي له ویرا دلته کار وکړي. دا هماغه خبره ده چې ما څو ځله تکرار کړې ده چې نوی قانون په 2020 کې پیل کېږي، پلي کول یې عملي کېدل یې، نو د هغو په اساس ماهر کسان چې دي هغه کولی شي جرمني ته راشي. خو یو شی مو په یاد وي چې تر هغې پورې باید B1 او په ځینو برخو کې B2 پورې د جرمني ژبه زده وي. نو هغه کسان چې غواړي په آینده کې جرمني ته راشي دلته کار وکړي، دا ښه ده چې همدا اوس د ژبې په زده کړه پیل وکړي او ژبه ته B2 پورې زده کړي. په راتلونکو کال کې بیا دوی ته ډېر چانس شته چې دوی راشي او دلته کار وکړي. او په دې کې ممکن داسې کسان هم وي چې هېڅ پوهنتون یې نه وي لوستی، په نورو برخو کې مثلا تخنیکي انسټیټیوټ یې لوستی وي، یا مثلا په بل شي کې ماهر وي چې سند ولري د نجارۍ یا د ته ورته نورو شیانو یا مستریتوب، یا ماهرو کسانو ته دلته ډېره اړتیا ده. او خصوصا د نرسنګ په برخه کې چې موږ په دې ورځو کې اعلانونه کوو د ځینو دندو د نندارتونونو، تاسو ممکن بیا ووینئ. بل فواد صفي ویلو چې د دوبلین په خاطر که بل ملک ته لاړ شي بېرته آلمان ته راشي. دا په دې اړه موږ مخکې ویلي وو چې دا کار ډېر زیانمن دی، هېڅ وخت دا کار مه کوئ، خصوصا په وخت کې چې د بانک د خوا نه رد شئ او محکمې ته منتظر وئ. دا وخت دا کار به نه کوئ چې دا مو په کیس په هر څه ډېر منفي تاثیر لري او ممکن بیا تاسو هېڅکله دلته د قبولۍ چانس ترلاسه نه کړئ. د نوي قانون په اړه د ورور ویل وو، مخکې مو ورته معلومات ورکړل چې مسلکي کسان غواړي ژبه باید زده کړي. ژبه ډېره مهمه ده، جرمني که څوک دلته وي که بهر نه راځي باید ژبه زده کړي. د دعوتنامې په اړه هم د بل ورور پرنس کندهار د پوښتنه کړې ده چې دعوتنامه باندې څوک راغواړي. مخکې مو وویل چې اوس سخته ده، قبولي سخته ده، خو شرایط یې هلته شته. د هینډبوک جرمني ویب سایټ کې د کورنۍ د راغوښتلو په د غړو د راغوښتلو په څپرکي کې هغه لینک هم شته د جرمني د سفارت په اسلام آباد کې چې دوی کولی شي لینک پرانیزي، کوم اسناد چې هغوی غواړي هغه وګوري. نو دا د موږ د نن ورځې موضوعات وو. زه به اوس دلته یو څو نور سوالونه هم وګورم چې دوستانو کړي دي. تاسو نه هم ډېره مننه، هیله ده چې ویډیو له دوستانو سره شریکه کړئ. پښتو ژبه کې وي چې نشرات کوي، ډېره مننه. تاسو نه هم مننه چې ګورئ وینئ. رښتیا په پښتو کې هینډبوک جرمني یوازینی ویب سایټ دی چې خپرونې کوي، معلومات وړاندې کوي. د نورو په نورو ژبو کې نشته، په نور ویب سایټونه یا نور داسې بنسټونه نشته، خو کاشکې چې ډېر وای چې زموږ خلک ستونزې هوارې وای. دا په دلته چې ډېر کسان رد کېږي یا ستونزو سره مخ دي، همدا مشکل دی چې ترجمانان ورته نشته یا معلومات نه لري. نو ښه دا ده چې همدلته د ویب سایټ ته ورشئ، د هینډبوک جرمني ټول معلومات چې لرئ هغه ولولئ، په غور یې ولولئ، وخت ورکړئ. دا ډېره مهمه ده. دلته په جرمني کې د ژوند کار زده کړو یا هر بل مشکل چې لرئ په هغې برخه کې تاسو سره ډېره مرسته کولی شي. فاروق افغان ویلي وو چې جرمني کې ما 2.5 کاله کې چې کار کوم، مالیات ورکوم، 3 میاشتې کېږي چې قبول شوم. زه کله کولی شم چې د انټرلاسنګ لاب د شکایت ترلاسه کړم؟ یعنې دی غواړي چې دایمي ویزه ترلاسه کړي. دایمي ویزه دپاره که چیرې تاسو 3 کاله پوره شي د قبولۍ نه، یا هغه وخت چې پناه مو ورکړې ده دغه وخت نه حسابېږي. 3 کاله مو پوره شي او جرمني ژبه مو تر C1 پورې زده وي، تاسو غوښتنه کولی شئ. او که هغه نه وي 15 کاله باید صبر وکړئ. 15 کاله وروسته مو که A2 پورې هم زده وي تاسو کولی شئ ترلاسه یې کړئ. څو ځله دا پوښتنه کړې وه فاروق افغان
آصف خان ویلي دي چې 3 کلن پاسپورټ ختم شي بیا 2 کلنه ده بیا دغه نه وروسته سړی کولی شي افغانستان سفر وکړي. دغه نه وروسته هم 3 کلن دی او افغانستان ته تر هغه وخته سفر نشي کولی څو چې د جرمني سور پاسپورټ ترلاسه نه کړي. دا په غوږو کې ونیسئ. او د بل ورور سلیمان ظاهر چې د امریکا سره ترجمان وم، کیس مې ډینای شوی، څنګه کولی شم چې ویزا ترلاسه کړم؟ نو ښه ده چې هغه اسناد د یو ځل بیا وګورئ، نظر نه تېر کړئ، که څه پکې زیات کم شوي وي. ممکن اکثره وخت موږ خلک چې ردیږي مشکل په انټرویو کې وي چې هلته خپل قضیه صحیح نشي تشریح کولی، یا د ترجمان مشکل وي چې هغه د موږ د په ژبه کلتور او ځینې مسایلو باندې نه پوهېږي. نو په دې باندې فکر او غور وکړئ چې څه شوي دي. که اسناد لرئ نور پیدا کړئ. او هیله ده چې په محکمه کې بیرته قبول شي. په محکمه کې قبولېدو چانس شته، تقریبا د نیمایي شاوخوا کسان په محکمه کې بیرته قبلېږي. رومان مایر ویلي چې څنګه څو کاله بعد کولی شي الماني پاسپورټ ترلاسه کړو. الماني پاسپورټ هغه څوک چې ښه انټګریټ شوي وي، ژبه یې زده وي یا دلته زده کړې کوي، ممکن 6 نه تر 7 کالو وروسته چې په جرمني کې دوی اوسېدلي وي ترلاسه یې کړي. خو هغه کسان چې نورمال ژوند کوي، مثلا ډېر پرمختګ یې نه وي کړی، هغوی کولی شي 8 کاله وروسته چې دلته په جرمني کې 8 کاله یې پوره شي د جرمني پاسپورټ غوښتنه وکړي. ځینې شرایط لري چې باید پوره شي، د ژبې مثلا کار او کور او نور شیان هغه باید پوره کړئ او غوښتنه وکړئ. پښتون زلمي ویلي دي چې 2 کاله مخکې مې انټرویو ورکړی، تر اوسه جواب نه دی راغلی، کار هم کوم. منتظر شئ، دا خبره مو څه وخته کړې ده چې انټرویو دې ورکړې ده، هېڅ مشکل نه دی، منتظر شئ. هغه کسانو ته مشکل دی چې 2 یا 3 ځله رد شوي وي. هغه کسان چې یو ځل رد شوي وي بیا محکمې ته منتظر وي، هغه دې وارخطایي نه کوي په خپلو ژبه د کار وکړي په ټولنه کې په انټګریشن. او یو بل شی چې زه باید یادونه وکړم، رضاکارانه کار، ځینې بنسټونه دي چې هغوی رضاکارانه کسان ګماري او ورته اړتیاوې وي، په هغو کې کار وکړئ. هغه تاسو د جرمني پاسپورټ ترلاسه کولو لپاره هم ګټور دی. که چیرې چا رضاکارانه کارونه کړي وي، هغوی ته ممکن هغه پاسپورټ زر ورکړي او یا مو په قبولۍ کې هم ممکن درته ګټور وي. ښه، بل د مصطفی محمدي ویلي چې بونسا ماته یو لیک راغلی، ما نه غوښتلي چې تذکره د افغانستان ورته یوسم. تاسو پېښ چې تذکره باید وروړئ ځکه د تاسو هویت ثابتوي او دا ضرور ده چې وروړئ. زرغونې افغان ویلي چې څوک کولی شي خپل مور او پلار وغواړي د یونانه. دا هم هماغه شرایط دي لکه مخکې مې چې ووی، که چېرې تاسو عمر کم وي راغوښتلی شئ، او که نه وي کم بیا د عادي دعوتنامه به ورلیږئ. هغه نو بیا د سفارت پورې اړه لري چې هغه یې قبلوي که نه. یونان موږ خاص خبر نه لرو چې دلته قبلېږي که نه، خو د افغانستان چې ډېر کسان راځي نه یې قبلوي. ممکن یونان کې یو څه سهولت وي، تاسو خپله هڅه وکړئ که وشي. د مریض زلمي دوران فکر دراني ویلي دي چې مریضي په اړه، مریضۍ دپاره هغه فرعي خوندیتوب یا سبسیډري شوټ چې دی هغه ورکوي. اکثره وخت تاسو کولی شئ خپل اسناد وړاندې کړئ، ډاکټرونه چې کوم سندونه سرټیفیکټونه لرئ نو ممکن چې قبولي ترلاسه کړئ. فاروق اوریا ویلي چې منفي مقالې خو سپین کار کوم او کار ښه دی. ما خو وویل چې مخکې چې په نوي کال کې هغه قانون راځي، تاسو ممکن تر هغې وخته کار دوام وکړي، او که ډولډونګ لرئ خو بیا نوزم ښه دی، هغه 13 میاشتې چې پوره شي د ځینو شرایطو پوره کولو کولی شئ چې غوښتنه وکړئ د عادي اجازې. بل شی ویل د مریضي کار کول په اړه مې مخکې خبرې وکړې، هیله ده که ویډیو مو نه وي لیدلی یو ځل یې سره وګورئ. فرید جبارخیل ویل که د جرمني ژبې ګرامر موږ ته تعریف کړي، مقصد اکټیو داتیو نومینیټیو نه څه دی. دا خو ډېر ښه شي. البته په پښتو ژبه یو کتاب هم چاپ شوی، اگر چې لږ لږ املایي ستونزې لري، خو که کولی شئ هغه د افغانستان راوغواړئ، یا ممکن دلته هم پیدا شي. یو ځوان ژباړلی دی، فکر کوم هم په جرمني کې اوسېږي، ډېر ګټور دی د دې شیانو لپاره. خو که نه وي بیا به زه هم هڅه وکړم که وشول چې په دې اړه تاسو ته معلومات درکړم. د بل ورور ویلي چې په نیدرزاکسن کې مې یو پاکستاني ځان افغانی کړی دی، څه چاره ورسره کوم چاته یې معرفي کړم. په دې اړه خو زه نشم ویلی، خو که تاسو ثابتولی شئ کولی شئ پولیسو ته یا مثلا افغان سفارت ته
د موضوع یوسئ مطرح کړئ. حمید عثمان خور ویلي چې جرمني کې شوي افغان مېرمنې ستونزې لري. څوک کسای پېژنم چې مېړونه ورسره مشکلات لري، له دې امله چې مېړونه یې د خپل کیس کې راغوښتي هر کله یې ګواښي. ښه، موږ د مېرمنو یا د کورني تاوتریخوالي په اړه یو پوره څپرکی نشر کړی دی. په هغو کې مې هغه شمېرې چې دوی کولی شي ورسره اړیکه ونیسي همه ټولې خپرې کړي دي. اکثره یې په ناپېژانده توګه د دوی سره مرسته کوي که ځانونه ورمعرفي نه کړي، هغه قضیه یې څاري. نو هیله ده چې هغه څپرکی د هینډبوک جرمني په ویب سایټ وګورئ، نو ممکن چې هغه تاسو سره ډېره مرسته وکړي. همداشان د ماشومانو په اړه هم دی، د ماشومانو روزنه پالنه او یا د یوګنټ هم یو پوره څپرکی دی که چا ماشومان تر ګواښ لاندې وي یا مور پلار د خوا ویل کېږي ځورول کېږي، کولی شي هغه ویب سایټ کې د دوی لپاره مرسته معلومات وګورئ او مرسته ورسره وکړئ. ښه، ذبیح الله احمدي سپیلینګ فرتګ لرم، هیڅ ختم شو جرمني کې اوس اصلا بېلابېلو ځوابونه لوړ انډیا ته پښتو ته سپیلډون وکړي. ښه، دا فکر نه کوم صحیح وي د انډیا ته څه لپاره چې همدلته قانون د مخې خو ته باید همدلته خپل ټول اسناد او سپیلډون فرتګ او مثلا نور اسناد چې د ژبې اسناد دي، نور د هویت اسناد باید یوسئ او د دوی نه د خپل اصلونه بیوډه باید تاته د ډولډونګ درکړي او سپیلډونګ ډولډونګ. خو که خپله دا کار نشي کولی، ښه به وي چې له یوه وکیل سره مشوره وکړي. یو چا ویلي چې نوي څوک درځي کولی شي درشي، په دې اړه خو زه ډېر معلومات نه لرم چې څنګه حالت دی اوس. تاسو راته ووایئ چې څوک راتلی شي که نه. او فاروق افغان ویلي چې څوک 8 کالو اجازه نه لري چې خپل وطن ته لاړ شي. هو، څوک چې سور پاسپورټ څوک ونه لري هغه نشي کولی. او زراغه افغان ویلي چې زه 2 کاله کې قبول شوی، مې کولی شم چې افغانستان ته لاړ شم. سیاسي قبولي نه ده، بشر دوستانه ده. نه، عموما هغه کسان چې دلته قبول شوي دي تګ افغانستان ته مشکل دی، ستونزه ورته جوړېږي. هیله ده چې ولاړ نه شي. د بل ورور ویلي چې د ایټالیا په اسناد د کار اجازه ورکوي جرمني حکومت. نه، هغه څوک چې د جرمني دایمي اسناد لري هغو ته اجازه شته، او هغه څوک چې 15 کلن لري هغو ته اجازه نشته، مشکل دی ورته. او ښه، زه فکر کوم ټولې پوښتنې چې تر اوسه وې دلته حل شوې، که نورې هم وي زه به انشاءالله ورته ځواب ورکړم. هیله ده چې ویډیو له ملګرو دوستانو سره شریکه کړئ. نور مو وخت نه نیسمه، په خدای مو سپارم. ښې ورځې ښه وختونه ولرئ. زموږ سره په اړیکه کې اوسئ. موږ د دندو نندارتونونو په اړه هم معلومات خپروو، همداشان د هینډبوک جرمني د ویب سایټ د کارولو په اړه هم یوه معلوماتي ویډیو خپره کړې ده چې په لاندې په همدې پاڼه شته، تاسو کولی شئ هغه وګورئ که نه پوهېږئ چې څه ډول معلومات پیدا کړئ. او همدا ډول که څوک نور پوښتنې لري کولی شي موږ ته ټلیفون وکړي او یا مسیج راواستوي یا ایمیل وکړي. موږ به هڅه وکړو چې دوی ته کره معلومات پیدا کړو، ځوابونه پیدا کړو. نو ښه وخت ولرئ، ښې ورځې، ښې چارې.